د خېټې د وزن د کمولو لپاره بهترین علاج که چیرې خېټه مو غټه شوې وي یعنې وزن یې اخیستی وي یا مو بدن نور وزن زیات وي غواړئ دغه وزن کم کړئ او خېټه مو کمه کړئ په دغه طریقه تاسو کولی شئ دا اضافي وزن کم کړئ. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو یوه وړه غوندې یادونه کوو که تر اوسه مو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ بیا په بیل بټن باندې کلیک وکړئ بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. اول ادرک چې ځینې خلک ورته زنجبیل وایي دا یوه دانه راواخلئ له دې څخه د پوټکی لرې کړئ بیا یې د کټر په واسطه داسې مایده کړئ چې ښه مایده شي د 2 کشغو په اندازه له دې څخه د زنجبیل وباسئ بیا یوه د پخلی لوښي ته واچوئ د دې سره 2 ګیلاسه جوش شوي اوبه هم واچوئ بیا 15 دقیقو لپاره په اور کیږدئ چې جوش شي دغه ادرک په اوبو کې ښه جوش شي د 15 دقیقو وروسته د دې سره بیا یوه کشوغه زیره ور واچوئ بیا یې د 3 یا 4 دقیقو لپاره په اور کیږدئ دا زیره د ادرک د اوبو سره ښه یو ځای ښه مخلوط کړئ چې ښه ورسره میکس شي. نو بیا د جال لرونکي فلټر په واسطه دغه اوبه فلټر کړئ د ادرک او زیره د اوبو څخه جدا کړئ په یو ګیلاس کې د اوبه تر څو پاتې شي. نو د دې سره یوه کشوغه ګبین چې شات ورته ویل کیږي دا هم ورسره واچوئ 2 کشوغې د لیمو جوش هم د دې سره یو ځای کړئ نو دغه ګلاس اوبه ښه سره مخلوط کړئ نو دغه مخلوط چې کله جوړ شو بیا د 1 یا 2 میاشتو لپاره د سهار وختي 2 ګلاسه هره ورځ څښئ نو دا مخلوط هره ورځ جوړوئ 2 ګلاسه د سهار وختي د 1 یا 2 میاشتو لپاره دغه طریقې ته دوام ورکړئ د خېټې وزن به مو کم شي ځکه لیمو په بدن کې اضافي وازدې ختموي ګبین او زیره په بدن کې د هضم سره مرسته کوي همداشان د زنجبیل د بدن لپاره انرژي برابروي او د وزن د زیاتوالي څخه مخنیوی کوي. دا ویډیو مې د تاسو لپاره جوړ کړه په دې هیله چې خوښه شوې مې وي که خوښه مې وي لایک یې کړئ او د ویډیو د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو دا مشکلات په وخت کنټرول کړي. د ویډیو کتل څخه نړۍ مننه.